دا د افریقايي هېواد نایجېریا د کانو پټې دي چې پکې د جمیلو عثمان په نوم یو کس ګاڼه کوي. د نه یوازې د پیسو بلکې د دې لپاره ګوړه جوړوي چې وايي له نیکونو ورپاتې دود او کسب ژوندی وساتي. wannan kuma harka ta siga mazar kwela an fara ta ne tun موږ ته د ګوړې جوړول له نیکونو په میراث کې پاتې شوې ده او موږ هم د دوی په لار روان یو. دا 200 کلن زوړ کسب دی. پخوا به یې پاسونو جوړوله خو موږ یې د جوړولو لپاره ماشینونه لرو. da doki suke yi yanzu kuma ci gaba ya zo aka samar mana da injina da su muke ta fama. جمیلو عثمان هر کال په یو خاص موسم کې ګوړه جوړوي او په وړو وړو کاسو یا پیالو کې اچوي. to ita wannan siga mazar kwala yanda ake yin ta rake ne ake shuka shi a gona sai a je موږ له غنو نه ګوړه جوړو چې مو کرلي او پخېدو ته پرېښې دي. تر بارانونو وروسته موږ ماشینونه ولګوو پکې ګنې اچوو او جوس ترې باسو. بیا دا جوس په اور ایښوو. ruwan raken daban shi ruwan raken shine za a ɗiba a kai shi murhu kenan kamar da ka gani. جمیلو عثمان په سلګونه کاټنه ګوړه جوړه کړي او بیا یې په بازار کې خرڅ کړي. موږ د ګوړې یو کارټن په 13 سره یعنی $19 اخلو او غانا، چاډ، کیمرون او نورو هېوادونو ته په هر کارټن کې 100 پیالې دي. په نایجېریا کې هر کال 15 لکه ټنه بوره استعمالیږي چې زیاتره له نورو هېوادونو وردرآمدوي. خو د ځای خلکو لپاره ګوړه د سپینې بورې په مقابله کې یوه صحتمنده او ارزانه متبادل دی.